بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. سورة ألم نشرح شریف چې دی دا په اتفاق سره د علماو مکیي سورت دی. په مکه معظمه کې الله جل وعلا پر حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی. او لکه څنګه چې دی وروسته د بغدوحا شریف یې اوس هم پروت دی، دغسې په دغه وخت کې نازل سوی دی. دغه سورت مبارک چې دی آیاتونه مبارکه یې 8 آیاته دي. ټولې کلمې د دې سورت مبارک 29 کلمې لري. ټول حروف د دې سورت 103 حرفه پکښې کې دي. او د دې په تلاوت سره ډېر ثوابونه مؤمنانو ته ملاویږي. په ډېرو سختو حالاتو کې الله جل وعلا یو بنده په برکت د دې سورت باسي. او که څوک په خپل زړه کې مشکلات ولري، د ذهن د خوا، د فهم د خوا، د شیطاني وساوسو له خوا، بدو عقایدو له خوا، دغه سورت مبارک ډېر تلاوت کې خدای پاک به د شیطان د وساوسو څخه، د بدو عقایدو څخه وساتي. ځکه چې الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه څیرلې ده، خلاصه کړې ده. نو په سینه کې چې کوم مشکلات وه بشري و انساني، هغه یې ټوله ځینې راوکښل او صفا اوبو باندې د زمزم د زړه مبارک سینه مبارکه پرېوله سوې ده. نو په دې وجه باندې د دې صورت مبارک د سینې صفایي دپاره ډېر ګټمنه او ډېر مفید صورت مبارک دی. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دلته استفهام د تقریر ورته ویل کېږي. ألم نشرح لك صدرك، آیا قد په تحقیق سره یعنی موږ نه ده خلاصه کړې لکه تا لره صدرک سینه ستا، ای قد شرحنا لك صدرك، یعنی په تحقیق سره موږ خلاصه کړې ده لکه تا لره سینه ستا لقبول النبوة، د پاره د قبلېدو د نبوت، چې الله جل جلاله دته نبوت وربخښي. نو سینه یې ورسرې کړل، ښه قوت یې په زړه کې ورواچوي. او تحمل اعبائها، او تحمل د هغه مشاکلو چې پر د مبارک باندې بیا راتلی، چې د دې ښه تحمل وکړي. وحفظ الوحي، او اسماني وحي چې پر نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم نازلیږي، هغه ښه حفظ کړي د پاره د تبلیغ کولو و دې امت لره. نو کوم وخت چې استفهام تقریري راسي، معناه داسې راځي چې شرحنا لك صدرك، نو موږ سره د تا لره سینه سته. او دې کې عام مؤمنانو ته چې خدای پاک د هدایت اراده وکړي، په سورة الانعام کې هم یو آیات مبارک ستا 125 نمبر داسې فرمایي: فمن یرید الله، په هغه چا سره چې اراده وکړي الله جل جلاله ان یهدیه، چې هدایت وکړي د لره، یشرح صدره للاسلام، نو خلاصه کې سینه ده و اسلام لره یې خلاصه کې قرار مسلمان سي. الله جل جلاله اراده د هدایت کړي. د هغه رقم یو څوک ګمراه وي، پر بده لاره باندې وي، په نافرمانۍ کې وي، په بېدینۍ کې وي، الله جل وعلا اراده د ده د هدایت وکړي، نو د ده سینه ور خلاصه کړي و حق قبلونې ته و عبادت ته د رب جل وعلا خپله میلانو د رب جل جلاله پر طرف باندې ډېر سي. دغه هغه الهي هدایت دی چې اول د وارې د یو مؤمن مسلمان په زړه کې دغه شی الله جل جلاله وراچي.
د دې یو نفر ډېر وخت راتلی وایي ما پخوا لمونځ لا نه کوئ وایي په ورځ د چېرېدلم دا خلک مې ولید د سبق یې کښېنستم نو ولوس شکر الحمدلله د تهجد لمونځ کوم دغه قرآن چې موږ تاسې وایو دغه سبب د هدایت د وګرځېدی هغه سینه یې خدای پاک ورپراخه کړل و دې هدایت ته نو لمونځ خو څه کوي چې خپل منځونه یې هم شروع کړل او وایي اوس د تهجد لمونځ کوم بانډارونه و دا شیان مې وایي ګرده پرېښول نو خلاصول د سینې بیا څه معنا روښانه کول د سینې د انسان دي په حکمت سره او هغه پراخه کېدلي و هغه شی لره چې دی ورسره ملاقات کېږي سینه یې ورته پراخه سي او کم شان چې په مخ کې مسلمانانو ته راځي د اذیت څخه د کفارو ظالمانو شیطانانو جني کفارو له طرفه څخه د هغه تحمل به دی کولی سي خو جمهور علما پر دې باندې دي چې دغه سرل د سینې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دی دا یو امر معنوي دی امر معنوي یو معنوي امر دی او مخکې د نبوت چې کوم خلاف العادته کارونه د یو نبی مبارک څخه ښکاره کیږي هغه ته ارهاص ویل کیږي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه وایي دغه سرل د سینې د نبی علیه السلام مبارک دا د ارهاصاتو څخه دی لکه وروسته د نبوت چې یو خلاف العادته کار ښکاره کیږي هغه ته معجزه ویل کیږي او د مخه د نبوت چې ښکاره کیږي هغه ته ارهاصات ویل کیږي علي رضی الله تعالی عنه وایي زه مخکې چې زه کوچنی یم د نبي علیه السلام مبارک سره به روان وم د مکې شریفې د باندې ډبرو به په صراحتن ورته ویله چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله هغه ډبرې زه پېژنم دا ارهاص د نبي علیه السلام مبارک دی لکه معجزه خلاف العادت ته کار دی تاسو نو ډېرو حیواناتو دا کلمات د په رسالت باندې ویلې ده دې ته ارهاص ویل کېږي او دا د مقدماتو څخه د نبوت دی دا سرل د سینې د مقدماتو څخه د نبوت د نبي علیه السلام مبارک بلل کېږي اوس نو چې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سرل د سینې څو وارې سوي دي د سیرت په کتابو کې راځي چې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارکه هغه معنوي سرل معنوي اپریشن چې ورسوی دی 4 وارې سوی دی اول د وارې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بیبي حلیمې سعدیې رضی الله تعالی عنها سره چې دې ایمان راوړی دی اکثر سیرت کتابونه پر دې باندې دي چې دا مسلمانه سوې ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وایي د 2 کالو چې په هغه کلي کې چې د مبارک تیره و دی د سعدیې سره حلیمې سعدیې کړه نو د کوچنیانو سره بازی کوله چې یو 2 نفره راځي او د مبارک در لاس نیسي او دا 2 کلنۍ کې نبی علیه السلام مبارک وایي ډېر ښه غټ بدن او ډېر ښایسته صورت یې او ښه خبرې هم کولې نو 2 نفره راځي د نبی علیه السلام مبارک د لاس نیسي پرې باسي سینه یې ورسري نور الکوانه مور ته وراله کړه چې الله محمد صلی الله علیه وسلم سینه یې ورسري کړل نو نبی علیه السلام مبارک وایي چې د سرو زرو یو تش ورسره و په دې کې د زمزم اوبه وې دا زما زړه څخه یو ټوټه راویستله لکه د وینو او بېرته زما سینه سره راوګنډل نو هغه و چې دی راللې مور یې رالله دا رضعي مور حلیمه او میړه یې دواړه په ځغستا ورته راله چې ویې لیدل نبي علیه السلام مبارک ناست دی
خو د مخ مبارک بڼه کې یو څه تغییر راغلی دی. نو د خپلې مور رضعي مور حلیمې بیبي په غېږ کې ټینګ ونیوی او خپل کور ته یې راوستی. او کم چې د ده مبارک لمنې ورپورته کړل د دا ځیګره څخه تر نامه پورې هغه اثر د سریوال یو نرۍ لیکه معلومه وه چې دلته یو شی سوي دي. امام مسلم دغه قصه را نقل کړې ده. دا اول د واري سرل د نبي علیه السلام مبارک و. دوهم واري د لسو کالو نبي علیه السلام مبارک و. مجموع زوائد کې وایي 8 جلد کې چې د نبي علیه السلام شرح الصدر مبارکه سوې ده. او دریم والی چې الله جل جلاله دی په نبوت سره مبعوث کوي مخکې در دې د داسې ناصرې سوې ده. او څلرم واري چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته تلي د رب جل وعلا دیدار ته تلي ولا مکان ته تلي نو د ده سینه مبارکه سرې سوې ده د ښه قوت څخه ډکه سوې ده. امام بخاري جلد 348 او امام مسلم اول جلد کې 115 صفحې کې دا قصه نقل کړې ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل بیان چې دی د لسو کالو و د ده سینه سرې کېږي. دا حدیث امام احمد را نقل کړی دی. ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي ډېر جلاور و پر دې باندې چې د نبي علیه السلام مبارک سره بیا سوالونه کول. نو یو ورځ دی ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اول ما رأیت من امر نبوه، اول چی شي تا لیدلی دي د امر سره د نبوت؟ وایي نبي علیه السلام مبارک ته استکیه کړې وه، کښېنستی جګ. وقال لقد سألت یا ابا هريره اني في الصحراء، تا زما څه سوال وکړي یا ابو هريره زه یو ورځ په صحرا کې وم او زه د لسو کالو وم، یو څو میاشتې بالا. وایي د خلکو خبرې مې د سر د خوا یعنې لوړ بالا تر ما د اسمان پر طرف باندې د خلکو خبرې مې واورېدې. وایي په دې وخت کې یو سړی بل ته وایي او هو آیا دغه سړی هغه دی؟ او هو خو دې اشارې سره کوي چې و د هغه دی. نو دواړې زما مخ ته رالې. فلم ارها قط، هېڅ کله ما دغه خلک نه ولیدلي. او داسې بوی یې تلی ښایسته چې ما داسې بوی هم هېڅ کله د مخلوق نه ولیدلی. او داسې ښایسته کالي یې وه چې داسې کالي ما هېڅ کله نه ولیدلي. خو دواړې زما مخ ته راغلل. زه یې در بازو ونیولم، خو داسې ونیولم چې دا د دې مسه کېدل هم زه نه حسوم چې ما دې خوش کړي یا چې زه په عذاب سم. نو دا خپل ملګري چې وویل چپه یې که د هغه دی بس ورځې چپه پرې راغزار یې کړلم بې له دې څخه چې زه مشقت حس کړم او زما سینه مبارکه یې راستیرې کړه. او ما هیڅ نه وینه حس کړې ده لیدلې ده د خپل ځان، نه مې درد لیدلی دی. نو بیا یې زما د زړه څخه یو شی راویستی. اخرج الغل والحسد تشعن، نبي علیه السلام بارک ویلي دي. خو دا یو دا شی و که هیئة العلقه، لکه د وینې یو ټوټه دا شی ایسته کړل، هغه یې وغورځول او زما په زړه کې نرمښت او رحمت را داخل کړي. دغه رحمت او نرمښت داسې یو شی و لکه د سپینو زرو یو کوچنۍ ټوټه او یا د پښې یو د بټې ګوتې اندازه که دا داسې یو سپین شی و. ما په سینه کې راکښېښم، بېرته یې سینه راوګنډل، سمه دمه شوه. نو د هغې ورځې څخه پر هر چا باندې زما نرمښت راځي، پر کشره طبقه باندې خصوصا ضعیفه طبقه باندې، او رحمت مې پر کلانسالو مشرانو باندې راځي. او بل ځای کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي، امام بخاري او مسلم دا حدیث را نقل کړی دی، وایي زه د بیتي شریف سره وم، په منځ کې د خوب او د ویښوالي وم، یعنې نه بیده وم نه ویښ وم، په د پریشانۍ چې موږ تاسې بولو. په دې وخت کې بیا مې یو یو غږ واورېدی. نو ما ته چې راغله دا خلک یو تش د سرو زرو ورسره و،
په دې کې زمزمه اوبه وي دا د معراج ته چې بیا دغه ته چې په نبوت سره مبعوث کېږي دا زما سینه یې د ده ځای څخه تر دغه ځایه پورې راڅیرې کړه یعنې د نس دا لاندې طرفه پورې بیا یې زما زړه څخه یو شی وایستی او زما زړه یې خواپاکې را پرېولی بېرته هغسې راکم شو او بل ځای کې وایي چې زما زړه را پاکي بیا را ډکي د علم ایمان څخه بېرته په خپل ځای کې کښېښودي نو په دې وجه باندې دغه سرل د سینې 4 ګشته د نبي علیه السلام مبارک سوي او بل وخت چې معراج ته ځي هم د دې د مکې شریف سره نبي علیه السلام تشریف لري سینه یې راکښل کېږي پرېوله کېږي د قوت څخه ډکېږي او دغه صورت مبارک په شان کې هم نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راوي عبدالله ابن عباس د ابن ابي حاتم دا حدیث را نقل کړی دی نو دی مبارک وایي ما د خپل خدای پاک څخه سوال وکړي خو خوښه مې دا وایي چې کشکې مې دا سوال نه وای کړی نبي علیه السلام مبارک وایي ما خو سوال وکړي خو خوښه مې دا و وروسته چې دا سوال مې نه وای کړی نو هغه ما داسې قول ما وکړي چې د ما د مخه خو نور انبیا تېر سوي وه بعد ورته مسخر و لکه سلیمان علیه السلام وسلام او بعضې داسې کسان و چې مړي را ژوندي کول لکه عیسی علیه السلام وسلام نو دا مې د خپله خدای سره دا سوال شریک کوي الله جل وعلا شانه راته وفرمایل قد كان قبلي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم الم يجدك يتيما امانه پیدا کړی ته یتیم فاویتک ما ته زم کړل خپل نیکه واکاګانو هر چا ستا ساتنه او حفاظت او سرپرستی کول قلت ما بلا هو يا رب بیا الله جل جلاله راته وفرمایل الم يجدك ضالا فهديتك آیا ما ته نوې پیدا کړی ګمراه ما ته هدایت وکړي قلت بلا یا رب قال الم یجدک عائلا آیا ما ته وږي نوې پیدا کړی خو مسکین وي هیڅ نه فاغنیتک ما غني کړل په مال سره د خدیجې رضی الله تعالی عنها په غنائم سره په انصار سره په خپل اصحابانو سره قلت ما ورته بلا و یا رب قال الم نشرح لك صدرك آیا ما سرل ستاسو سینې نه دي کړي الم ارفع لك ذکرك آیا ما ندی پورته کړی ستا نوم یاد قلت ما ورته بلا یا رب دا ذکر در سره کړی دي نو ګوره دا شان پکښې راغله په دې حدیث کې چې هم پورتوالی د ذکر د ده دی او هم سروالی د سینې دی د ده خو دا ګرده یو معنوي شان دی چې الله جل جلاله یې خپل نبي ته ورکوي اوس نو شیطان کافر هم دغه څیز سته چې ډېرو انسانانو ته پر زړه کې هلته اندېښنې ورچي قسم حالات د انسان سره پیښوي حتی اولیاء لوی اولیاء ته د شیطان کافر دوکې ورکړي دي لکه یوه موضوع پیراني پیر صاحب مبارک صلی الله رضی الله تعالی عنه وایي ما ډېر عمر عبادت د رب جل وعلا په یوازې زنګلي کې کاوه نو یو وخت یو ډېره ښایسته روښنایي پیدا سول نورانیت پیدا سو زما پر چت سر باندې او بیا راته وویل سول چې یا عبدالقادره هر څه چې کوې بالا تا ته روا دي د دې وروسته ته نه ماخوذه کېږي وایي زه اریان لاړم چې دا څنګه نورانیت دی دا څومره ښایسته خبرې دي دا څوک دي نو ژر قرآن ته متوجه سولم په قرآن عظیم کې دا آیات مبارک باندې راغله چې ان الله لا یأمر بالفحشاء الله جل وعلا امر په فحشا سره نه کوي او دوی ما ته وایي چې هر څه کوې تا ته بالا ازادي ده نو په هر شي کې خو دا فحشا هم راځي بدکارونه هم راځي نو پوه شوم چې دا لعین شیطان دی نو ما لا حول ولا قوة اعوذ بالله مې پر وویل پر چوپ مې کړله هغه دود وګرځېد شیطان و رښتیا هم نو کله کله شیطان لعین داسې وساوسې انسانانو ته اچي په دغسې مشکلاتو کې راولي کله د سړی د بزرګیو خواته کش کړي کله هغه دعوا وکړي وایي زه غوث ولم کله وایي زه پیر سولم کله وایي چیچس ولم غټې غټې دعوې په وکړي خو دا ټوله شان عرضېدل پر قرآن باندې لازمي دي چې هر څه سړي ته پیښېږي پر قرآن یې عرض کړي او د قرآن څخه موافق خپل ځان ته یو فیصله و یو شی پیدا کړي نو شیطان کافر هم دغسې په سینه کې وسوسې بعضې کسانو ته اچي ډېرې خراب دي چې هغه خلک ځانونه په خراب کې ګرځوي
او د کله کله تلسمونه ورته کوي رقم رقم. نو د دغو شي مخنیوی دا دی چې سړی به پر قرآن عرشي عرضي لکه پیران پیر صاحب مبارک چې عرض کړله. بل داسې نه خلاصېدل دا سبب د هدایت ګرځي چې الله جل جلاله سینه د یو مؤمن مسلمان خلاصه کړي، هلته هدایت قبول په دې کې راسي. لکه په دې آیات مبارکه چې تېره شوله چې فمن یرید الله ان یهدیه، کوم وخت چې اراده وکړي خدای پاک د هدایت ته یو انسان یشرح صدره للاسلام، خلاصه سینه ده و اسلام ته، یو مخې د اسلام خط سیر خوش وي، د اسلام په قوانینو کې دننه تک کوي، د نور شیانو څخه ځان ژغوري. نو دغه هغه سبب د هدایت دی د انسان چې خدای پاک دته هدایت کوي. نو الله جل وعلا چې زموږ په زړو کې د نیکو الهاماتو صفایي راواچي، او الله جل جلاله چې د شیطان د وسواسو د سیسو چې مو څخه وساتي، او الله جل جلاله چې زموږ ستاسو په سینو کې د اسلام، د ایمان او د نبی علیه السلام مبارک، د الله جل جلاله او د قرآن مینه او محبت راواچي. دا هم الهي شی دی چې د طرفه د الله جل جلاله د چا په سینه کې ورجېږي. نو دا د شرح د سینې بیانو چې څه ناڅه تیر سو. او وضعنا موږ ایسته کړي دي عنک له تا څخه وزرکه، هغه درانه شان، الذي هغه سي درانه انقض چې درانه کړی و ظهرک شاک ستا، یعنی د نبوت په سلسله کې ډېر ځله به داسې یو شی و چې نبي علیه السلام مبارک به په مکلف و چې دا وکړه، خو هغه به پر نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم باندې بوج. الله جل جلاله هغه ځینې پورته کړل چې د ده شی درنه کړې وه، هغه اسانتیا پر راوستل. بیا به هغه دروندوالی د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم څخه پورته شو. او بعضې علما وایي چې خلاف الاولا کارونه شي، خلاف د اولا معنا وزه 4 رکعاته نفل کومه، دا خو اولا طریقه ده. ما 2 رکعاته وکړل، نو 2 رکعات هم په خپل ځان کې ښه نه دي، ښه شی دي. حق لار دا و چې ما 4 کړي وای، ښه ګټه به وایي، ما 2 رکعاته وکړل. دا 2 رکعاته خلاف د اولا شو. اولا چې 4 رکعاته، خو نبی علیه السلام مبارک به دغسې کول چې مثال یو وخت به مریض و یا به عبادت بیا پخوا په رقم نه وکړي یا په سفر کې و، نو داسې هغه مسؤلیت الله جل جلاله د ده څخه هغه پورته کړي. او مثال منافقین به ورته راغله، موږ په کور کې ناجوړي لرو، داسې لرو داسې لرو، زه ستا سره جهاد ته نه شم تللی. نبي علیه السلام مبارک به اجازه ورکول، ځه. دا خلاف الاولا کار. د تبوک د غزا څخه د بدر په بندیان یې ونیول، صحابه فیصله مشوره دا شوله چې فدیه به ځینې واخیستل سي. یو عمر رضی الله عنه مخالف، دا خلاف الاولا کارو. نبی علیه السلام مبارک د کفارو مشرانو جمع کړي و، خبرې ورته کولې. په دې وخت کې یو ړوند سړی راغلی، وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دین احکام راوښی و، خو نبی علیه السلام ډېر سخت مصروف و. هغه ړوند و، نبی علیه السلام مبارک یې لیدی چې په داسې مصروفیت باندې اخته دی، خو نبی علیه السلام مبارک هغه ته التفات ونه کړي. دا خو هغسې مسلمان دی، دا کافران به مسلمانان کړو. مګر اولا کار دا و چې نبي علیه السلام مخ ورته راګرځولی وای، هغه چې تعلیم د دین ورکړی وای، دا کفار یې پرېښي وای، خو نبي علیه السلام مبارک دې ته مخ را وګرځوي. الله جل جلاله نبي علیه السلام مبارک دستي پوکړي، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، مخ دې خوابدی کړي هغه وخت تا ته ړوند راغلی. څه خبرې چې څوک په هدایت واخلي، دا پند اخلي پر هدایت باندې، کفار یې نه اخلي. نو دا ویني خلاف الاولا کار، چې نبی علیه السلام مبارک دته مخ ور په دې ګناهکاره نه و. اولا کار دا و چې ورته راګرځولی وای، خو د ده وظیفه دا ده چې کفارو ته تبلیغ کوي، هغه به په اسلام مشرف وي. دا چې اوس خلاف الاولا کار اوس، نو دغه ته دروندوالی وویل سو په قرآن شریف کې. نو الله جل جلاله وضعنا موږ پورته کړي دي عنک له تاسو وزرک، هغه پیټي د خلاف الاولا الذي انقض ظهرک، چې ستا شاید درنه کړې ده. او بل روایت راځي چې وضعنا عنک وزرک، هغه پیټي د ګناه د امت ستا
هغه مو پورته کړی دی چې الله جل جلاله ډېرو امتیانو ته د نبي علیه السلام مبارک مغفرت کوي، ګناه یې ورژوي، په نیکۍ سره یې ورلېږي چې رژوي، چې نیکۍ کوي ګناه یې خپله د منځه څخه ځي. ان الحسنات یذهبن السیئات، دا بار یې پورته کړي. د نبي علیه السلام مبارک شا په دې درنه و خوشحاله شو. اوس د هغه رقم که څوک توبه خدای پاک ته د ګناه څخه وکاږي، خدای پاک یې ګناه یې ورژوي. په دې سره په دې ګناهو سره د امت نبي علیه السلام مبارک ملا درنه وه چې دا به څنګه دا دونه ګناه وي، دا به څنګه در وځي. په توبه سره الله جل جلاله د هغو ګناهوې ور معاف کړلې. نبي علیه السلام مبارک درونبار ځنې پورته شو، ځکه دا خوابدي کېدی نبي علیه السلام مبارک په ډېرو ګناهو هغه چې سړی ګناهکار شو نو خو ځان یې غرق، نو چې ځان یې غرق کړي په دې نبي علیه السلام مبارک ډېر دروند تمامېدی دا کار پر ده باندې. او بل روایت کې بیا راځي چې الله جل جلاله دا بار ځنې پورته کړي. هغه داسې انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خدای پاک فتح مبینه در کړې ده دپاره د دې چې خدای پاک تا ته بخښه کوي، تا ته بخښلي دي هغه مخکني خلاف الاولا کارونه او وروستني خلاف الاولا کارونه. ځکه انبیا معصوم دي د ګناهو څخه، دا د ګناه لفظ په نبي مبارک کې نه کارېږي ګر سره، نو په نبي علیه السلام مبارک کې خو مطلق نه کارېږي. نو ځکه چې خلاف الاولا کارونه چې دي الله جل جلاله ټول ده ته معاف کړي دي. دا یې ده. او بیا به نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره له دې د ډېرو شدایدو سره به مخامخ کېدی د کفارو له طرفه چې کومه دسیسه هغه کفارو په کار اچولې وه په مقابل کې د نبي علیه السلام مبارک او مؤمنانو دپاره د تکالیف رسولو و نبي علیه السلام مبارک د تکلیفونه ورسي. او مؤمنان نو ته بې قسم قسم دسیسې وهل، ټکول، لمر ته غورځول، شیدانول، دا ګرد ورسره تړلي وه، دا یې کول. نو الله جل جلاله اوس ورته فرمایي دا خو نو رفعنا لك ذکرک تورې وي. اوس ښه د هغه مخکې زه بل درجې ایوات را مخته شولم، هغه بیا وروسته درته وایم. او رفعنا موږ پورته کړی دي لکه تا لره ذکر که ستا، یاد ستا مو پورته کړی دي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد چې پورته سوی دی، بیا الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام راواستوي چې څنګه ما ستا ذکر پورته کړی دی. نبی علیه السلام بارک ټول خدای او رسول خبر دی. الله جل جلاله ورته وفر اذا ذکرت ذکرت معیه، کوم وخت چې زه ذکر کېږم ته به هم ما سره ذکر کېږي. هغه نو هغه و چې موږ کلمه طیبه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، د خدای پاک وحدانیت بیانو، د نبی علیه السلام بارک رسالت سره بیانو. دغه رقم په اذان کې اشهد ان لا اله الا الله وایو، دوهم واري دستي نوبت اشهد ان محمد رسول الله وایو. په اقامت کې داغس په ټولو خطبو کې که د اختر وي، که د جمعې وي، که د نکاح وي، که نورې خطبې وي، په دې ټولو کې دستي د نبي علیه السلام مبارک نوم سره ذکر کیږي. حتی آدم علیه السلام چې د اسمانو څخه راشوه سو خدای پاک ته ډېر وژړل. نو بیا خدای پاک چې د نبی علیه السلام مبارک نوم شفیع کړي، دی یې شفیع کړي، خدای پاک یې توبه قبوله کړه، کلمې ور وښودلې لا اله الا انت سبحانك یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا کلمې خدای پاک ته وویلې. نو بیا د ده څه پوښتنه وسوله چې تا د محمد نوم څنګه زده کړي چې ما ته دې شفیع کړي صلی الله علیه وسلم. نو ده وویله چې په اسمانو کې چې زه پورته شوم جنت ته، په اسمانو کې عرش عظیم ته چې ما کتل پر هره پایه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي وو. د جنت پر هره دروازه چې زه ورننوتلم لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي وو. حتی پر درختو پر معزز ځایو باندې چې نوشتې به وي لا اله الا الله محمد رسول الله به ورسره لیکلي. نو زه پوه شوم چې محمد صلی الله علیه وسلم چې دی د الله جل جلاله ته ډېر
عزتمن بنده د خدای پاک دی چې خاص د ده نوم ذکر کیږي د الله جل جلاله د نامه سره. نو هغه دغه و چې ورفعنا لک ذکرک، موږ پورته کړی دی تا لره ذکر ستا. نو الله جل جلاله چې د نبي علیه السلام مبارک ذکر پورته کړی دی، نو د نبي علیه السلام مبارک ذکر بیا څوک د ډاګه نسي وهلی، څوک یې نسي کښته کولی. او هر څوک چې که دنیا د سر انسانان سره راجمع سي، پیرانان هم پسې ورسره ملګري سي، شیطانان هم ورسره ملګري سي، د نبي علیه السلام مبارک عزت ته صدمه نسي رسولی. او په ټولو کتاب آسماني کتابونه چې نازل شوي دي په هغو کې د نبي علیه السلام مبارک ذکر شته، او زیری هم سوی دي پر نورو نبیانو باندې د نبي علیه السلام مبارک پر راتګ سره. او لوړوالی د دین د نبي علیه السلام مبارک به کیږي. او که چیرې زما نبي مبارک تسته درلی لیؤمنن بک، که چیرې ته خود ما وپاڅولې ټول انبیا به پر تا ایمان راوړي. ولینصرنک، او ستا نصرت به کوي. او پر ټولو امتو څخه هر نبي د عهد اخیستی دی. دا جلالین شریف کې هم وایي اسمه مکتوب علی العرش، پر عرش عظیم هم د نبي علیه السلام مبارک نوم ذکر سوی دی. او وذکره فی الکتب المتقدمه، او د نوم مبارک ذکر سوی دی په هغه کتابو متقدمه کې. او ختم النبوة به، په ده سره نبوت هم ختم سوی دی، د ده وروسته بل نبي مبارک نسته. نو د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم پورتوالی د اسم هغه پر دغه ترتیب باندې دی. او الله جل جلاله بل امر فرمایلی دی په صلات و سلام سره پر نبی علیه السلام مبارک باندې، صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا هم یوازې دته دا امتیاز د ده دی، لوړوالی د نامه د ده دی، څوک درود پر ده باندې وایي. او الله جل جلاله امر په اطاعت سره د ده کړی دی چې زما د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، هغه اطاعت زما اطاعت دی. ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله، که چا اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم وکړي هغه اطاعت الله جل جلاله وکړي. او بل د ده لوړوالی د مرتبې بیخي په دنیا و آخرت کې پورته دی. نو دا چې په اطاعت سره د هغه اطاعت الله جل جلاله بل کیږي، دا خود به خوده لوړوالی د نامه د نبي علیه السلام مبارک دی. په تحیاتو کې موږ اشهد ان لا اله الا الله وایو، و اشهد ان محمد رسول الله هم ورسره وایو، عبده ورسوله ورسره وایو. نو ټول مؤمنان په ورځ کې د قیامت د هغه رقم پوښتنه چې د خدای پاک د خپلو حقوقو کوي، د نبي علیه السلام مبارک د حقوقو هم کوي چې ولې موږ ستاسو نبي ولې موږ په کول نه کوو. په قبر کې چې الله جل جلاله پوښتنه ځینې کېږي چې ستا من ربک، څوک چې دی رب ستا، دستي دومه پلا ومن نبیک، نبي دې څوک دی، دستي سوال ځینې کېږي. نو دا د نبي علیه السلام مبارک لوړوالی د مرتبې دی چې دغونه بیانات پر دې باندې ستا په دا شان و لوړوالي کې د ده چې در سهاره وګډېږو هم نه تمامېږي. دغونه ډېر د ده نوم الله جل جلاله لوړ کړی دی. حتی د ده نوم خو لوړ دی، څوک چې د نبي علیه السلام مبارک سره نسبت ولري ماضي هغه مو سره لوړېږي. بس مثال علما و قدر و عزت په دې دنیا کې بیخي ډېر دی. ولې ډېر دی؟ نبي علیه السلام مبارک وایي العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثین د انبیاو دي. د انبیاو څخه مال او سره زر او سپین زر نه دي پاتې سوي په میراث، هغو څه علم پاتې سوی دی. نو دغه نسبت د علم د نبي علیه السلام مبارک دا دې ته پاتې سوی دی. علما معزز انسانان دي چې عالم به عمله، عالم رباني وي، بلا نه وي چې په خپل علم عمل نه کړی، خو بیا عالم نه بلل کېږي. نو دی چې وارث د انبیا دی ډېر معزز سړی دی. د هغه رقم چې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم اولاد دي، سیدان دي،
دا معزز خلق دي اهل بیت د نبی علیه السلام مبارک دا ولې با عزت دي خو نسبت د نبی علیه السلام مبارک سره سته چې د هر شي نسبت د نبی علیه السلام مبارک سره وي هغه ته په ځان کې لري خدای پاک امر په ستا په تعظیم او په احترام سره فرمایلی د هغه احترام به څوک کوي د مدینه شریف احترام ولې لازم دی د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم پاک معطر جسد مبارک پکښ پروت دی چې دا یو مکان دی ګوره ګرد معزز شوی دی په د سره تعلق سره دغه رقم د اصحابو کرامو مقام ولې دونه اوچته دی چې په ټول امت کې څوک نسي پسې رسېدلی د دې مجلس د نبي علیه السلام مبارک سره شوی دی د دې هغه ملګرتیا ثابته شوې د نبي علیه السلام مبارک سره ده نو ځکه د دې شان ډېر اوچت دی د ټول امت په صحابو کې بیا هم چې هر چا ډېر نسبت و نبي علیه السلام مبارک ته وي هغه ډېر معزز وي بس په دې کې د ابوبکر رضی الله عنه ډېر نسبت و ډېر خاص ملګری و د نبي علیه السلام مبارک په ټول امت کې اوله مرتبه ده بیا خلفای راشدین پسې واخد هغه پر خپل ترتیب بیا د نور عشره مبشره چې په دې دنیا د جنت زیری پر سوي بیا اصحاب البدر بیا اصحاب الشهداء احد دي بیا عام صحابه دي چې د خپل مابین کې دي بیا خپل مقامات لري چې هر چونه نسبت ډیر د یو چا و نبی علیه السلام مبارک ته کې دي دغه مقام ډیر اوچت دی د نبی علیه السلام مبارک نسبت الله جل جلاله سره کیږي په اطاعت سره په اذان او په خطبه او په دې شانو کې نو څونه مقام دي د هر چا چې د امت څخه بیا د نسبت کیږي هغه هم دغه اوچت مقام خود به خود پیدا کوي نو په دې وجه باندې خدای پاک دته وفرمایل ورفعنا لك ذکرک موږ پورته کړی دی تعالی را ذکر ستا په دنیا او آخرت کې په نبوت او ختم رسالت سره نو اوس چې د کفارو د احکام شي د عید و مؤمنانو او نبی علیه السلام مبارک ته متوجه وي فإن فتحقیق سره مع العسر سره د شدت یسرا اسانتیا وستا ډیر سختی پر موږ تاسو راځي پر افغانانو خدای پاک سهولتونه راوستل اوس موږ شکر غواړو شوروي سختی را باندې راوستي خدای پاک ویستی باید موږ شکر ادا کړی وای موږ پټکونه جوړ کړ خلک مشکول غلاوي وکول بیرته خدای پاک څو مملکت کو کافرانه باندې مسلط کړ موږ د شکر چې ادا مونږ کې هغه مشکل بیرته راته جوړ بیا دا د کفار لاړه بیا سهولت رالی آرام آرامي د شپې ګرځي که د ورځې ګرځي نو اوس دا شکر غواړي سهولت تا دی رالی صحابه مبارکان و ډېر تنګ دستي و د خوراک شی بې نه درلودي او کفارو به تانې ورکولې پر دې فقر و مسکنت باندې چې دا وګوره دا مسکینان خلک یې داسې چمونه کوي و هغسې کوي و هغسې دعوې کوي نو الله جل جلاله د دې د تسلي دپاره د آیات مبارک نازل کړي فإن مع العسر سره د سختیه که د کفارو شدائد دي دا به خدای پاک ورک کړي یسرا اسانتیا به راولي فتح د مکې راله جزیرة العرب د کفارو څخه پاک شول اسانتیا راله فقر د صحابو مبارکانو په غنائمو او غنیمتو باندې په غنا باندې بدل شو سختی ولاړه اسانتیاوې راله ان مع العسر یسرا په تحقیق سره د عسر یسرا اسانتیا سته سره د شدت سره د کفارو بیرته به الله جل جلاله تست نصرت درکړي کفارو څه شان به ګرد ورشنډ نو فاذا فرغت من الصلاه کوم وخت ته فارغ شولې د لمانځه څخه فانصب ځان ستړي که په دعا کې خپل خدای پاک لره نو دلته علما لیکي چې پس د لمانځه څخه دعا باید مؤمنان وکړي او زموږ مؤمنان یې د لمانځه وروسته کوي ځان ستړي کدون ډېره دعا وکړه او دلته بل اشاره دا ده چې سړی به خپل خدای پاک د عبادات ډېر کوي هم دعا ډېره کوي بلکې چې هر کار دې پای ته ورسوي الحمدلله به خپل خدای پاک ته وایي شکرګزاري به یې کوي چې هر مسلمانان خو ګرد عمر نیک کارونه کوي چې هر نیک کار دې وکړي خدای پاک ته به شکر وایي لاس به پورته کوي دعا به کوي ډوډۍ وخورو موږ دعا کوو نبي علیه السلام بارک راښودلې ده که لمونځ خلاص کوو موږ دعا کوو نبي علیه السلام بارک فرمایي وایي مؤمنان به په یو ځای کې سره جمع نسي چې یو دعا کوي نور امین پکړي مګر الله جل جلاله د دعا قبول کړي دونه نیک عمل د دعا مغز د عبادت هغه دعا ده هغه خلک چې د دعا څخه محروم پاتې دي هغه داسې غلط کارونه کوي کله کله داسې وایي د لمانځه وروسته دعا نشته یا دا بدعت دی دا شی ورته وایي او هغه په آیات سره ثابت دی ټول علما مفسرین
دا دې وایي چې ګوره فاذا فرغت من الصلاة جلالین شریف ملا صاحب لوی عالم دی مفسر دی فاذا فرغت چې ته فارغه شوې من الصلاة چې د لمانځه څخه فانصب ځان ستړی کړه په دعا کې والى ربك فارغب او خپل رب جل جلاله لره فرغب معنا ډېره عاجزي کوه سر ورته کږوه زارۍ ورته کوه ننواتې ورته کوه لکه فقیر چې د یو چا په دروازه ولاړې په قسم قسم الفاظو سره هغه غني سړی راضي کوي چې دته یو شی ورکړي کله د هغه صفت ورته کوي کله یو څه ورته وایي کله یو څه ورته وایي خو دی خپل مطلب ته ځان په رسوي موږ خو عجزه فقیران مسکینان یو او زموږ د ژوند تقاضا دا ده چې موږ به خپل خدای پاک راضي کوو او موږ به هستي ځینې اخلو هستي به ځان ته راولو هستي دا ده د انسان چې رب جل وعلا راضي کړي جنت ځینې لاسته کړي نو په هر قسم الفاظ و عاجزي چې عجز پکښې کې وي نو د دعا د آدابو څخه د سناتو څخه مسنونه طریقې څخه یو دای سړی به لاسونه پورته کوي ورسره په ښه عاجزي دا د عاجزي حالات سړی یو چا ته لاسونه پورته کوي او بیا چې په دغه لاسو پورته کولو او غوښتلو کې چې بیا ډېر عاجزي پسې وسي هغه نه څوک په دلته نارې وایي دا راکړي دا راکړي لاسونه هم پورته کړي بل هم اخر پای وژاړي پسې ورته ګورو خلک زړه پر اوس وځي کرار شي پیسې ورکړي کوټه پیسې لاسته راوړي هغه شرایط ټوله د غوښتنې پر ځای کړي نو که یو بنده خپل خالق و مالک ته ننواتې شروع کړي ننواتو کې لاسونه پسې ورته پورته کړي په لاسو پورته ولو کې بیا صفات ته خپل خدای پاک ووایي چې یا الله یا رحمانو یا رحیم یا عظیم یا لطیف یا واسع یا رازق صفات یې پسې ووایي او بیا پر دې سره بیره پسې وژاړي خپل خدای پاک ته خامخا به خپل مقصود ترلاسه خدای پاک به هغه دعا ورقبوله کړي نو دغه عاجزي خپل خدای پاک لره په ټولو عباداتو کې دا یو اهم امر دی سړی به کوي دا که دعا کوي که عبادت ورته کوي فرغب عاجزي کوه تضرع کوه خپل خدای پاک لره شوکمندي کوه ګرد عمر چې خپل رب جل جلاله عبادت ته شوق پیدا شوق ورته کوه په شوق سره عبادت ته خدای پاک کوه داسې په لټي برګي سستي سره عبادت بې فایدې دی باید سړی خپل ځان ښه شوقمند کړي ځکه نبي اسلام بارک ته دونه تلاوت مه کوئ چې خواپوټه مو کړي دونه ډېر عبادت مه کوئ چې باره خواپوټه مو کړي که سره باره غړنه ورغواړي په شوق مینه یې کوئ ښه په ښه شوقمندۍ سره عبادت کوئ نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ته دغه صفتونه راکړي زړه جم سینه جم خدای پاک را صفا کړي او موږ ستاسې دې هم خدای پاک بس نوم هلته یا واخیستل سي په مغفرت و انعاماتو سره د خدای پاک رفعنا لك ذکرک او خدای پاک پر موږ سختي راغلي دي بالا یې نه غواړو خدای پاک پر موږ داسې اسانتیاوې راولي نو خپل خدای پاک څخه به دعا وي داسې کړو الحمدلله